دوستانو د ګلالۍ کریمي په اړه باندې په سوشل میډیا باندې ډېر په تیزی کې یو ټرینډ روان دی. ویل کېږي چې د ګلالۍ کریمي یو ویډیو راغلی، خو هغه ویډیو موږ هم ترلاسه کړې ده. هغه ویډیو به تاسو سره شریکوو، خو د هغه له مخه تاسو سره یو څو خبرې کوو. د ګلالۍ کریمي پلار پرون وفات شوی دی. ګلالۍ کریمي په خپل انسټاګرام، په خپل فیسبوک، په ډېرو ادرسونو باندې دغه پوسټ کړی دی او دا تایید یې کړی چې ما پلار مړ شوی دی. خو په افغانستان په زابل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د تیر حکومت کې چې د دوی کمې کمیټیانې وې، د هغو کې د زابل له کمیټې یو مشر نورایل کلیوال هغه دا لیکلي دي چې د ګلالۍ کریمي پلار هغه ځان وژنه کړې ده. هغه خپله نه ده مړ شوی. هغه ولې ځان وژنه کړې ده چې هغه ته به خلکو پیغورونه ورکول چې یاره ګلالۍ ستا لور ده په بهر یوروپ ملکونو کې دا داسې غلط کارونه کوي. نو بیا چې د 2 شپو راهیسې د ګلالۍ کریمي په اړه باندې یو ټرینډ روان دی، په هغه کې خلک مختلفه خبرې کوي چې د ګلالۍ کریمي یوه ویډیو. نو هغه ویډیو موږ ترلاسه کړله، هغه ویډیو موږ تاسو سره شریکوو، خو هغه ویډیو موږ تاسو پوره نسو ښودلی ځکه چې د یوټیوب د پالیسي له وجې هغه بیا موږ ته سټرایک راکوي. نو هغه ویډیو هم در سره شریکوو، خو ګلالۍ کریمي دا خبره هم کړې ده چې په سوشل میډیا باندې چې کومه پروپیګنډه روانه ده زما خلاف، هغه زه دا وایم چې مثال هغه ویډیو ما نه ده، هغه ویډیو ما سره هېڅ اړه هم نه لري، هغه ویډیو یوه ایډیټ شوې ویډیو ده. نو ګلالۍ کریمي دا خبرې کړې دي او ورسره یې دا لیکلي دي چې په یو څو ورځو کې به تاسو زه جواب درکړم، د دې په اړه باندې به زه شخصي خبرې وکړم. نو دوستانو دغه ویډیو راسره وګورئ، د ګلالۍ کریمي دغه یوه ویډیو ده، تاسو دغه راسره وګورئ. نو دغه ویډیو ستا په سوشل میډیا باندې ډېره وایرل ده. د دې به موږ تاسو سره یو څو تصویران شریک کړو، ویډیو پرته تاسو سره نسو شریکولی. نو د ګلالۍ کریمي چې کوم تازه وضاحت راځي په هغه اړه باندې به هم خبرې کوو چې هغه په دې وضاحت کې څه وایي. هغې ویلي چې په یو څو شپو کې به موږ د دې ویډیو وضاحت وکړو چې دغه ویډیو ما ده که دا د ما نه ده بل چا ده. نو دا یې ورسره لیکلي چې دا ویډیو له ما سره هېڅ اړه نه لري. نو ګلالۍ کریمي په بهر یوروپ ملکونو کې اوسېږي، کله یو ملک کله بل ملک ته لاړه شي. نو هغلته مختلف سټایلونه شروع کړي وي، دا خپل ویښتان یې کټ کړي وي، ویښتان یې وړکې کړي وي. او هلته په یوروپ ملکونو کې له مختلفو خلکو سره ملاویږي، له هغو سره لاسونه ملاوي، له هغو سره ناستې ولاړې کوي، له هغو سره غلط غلط تصویران باسي، له هغو سره غلط حرکتونه کوي. نو ځکه افغانانو هغه په مخ راخیستې ده، هغه په ټرینډ کې ده چې ګلالۍ کریمي دې دا وضاحت وکړي چې دا ویډیو د دې ده که نه. ګلالۍ کریمي د شمشاد ټلویزیون یوه خبریاله او په افغانستان کې بیا د افغانستان د سقوط نه بعد کې لاړه هغه یوروپ ته. په یوروپ ملکونو کې هغه د مختلفو ویډیوګانې شروع کړلې، په سوشل میډیا باندې یو ټرینډ شروع کړو خپل ځان یې وایرل کولو لپاره، مختلف ویډیوګانې کولې. نو د څو ورځو راهیسې د ګلالۍ کریمي په اړه باندې داسې مختلف خبرې روانې دي. تاسو دغه ویډیو هم وکتله او د ګلالۍ کریمي یو څو نور کلیپونه هم دي، هغه هم تاسو وکتل. نو د ګلالۍ کریمي په بهر کې دغه رول ده، دغه زندګي تېروي. نو انشاءالله چې د ګلالۍ کریمي نوې انفارمیشن راځي تاسو سره به یې شیر کوو. نو دغه ویډیو چې بعد هغه هم موږ هم ترلاسه کړله. نو ویل کېږي چې د ګلالۍ کریمي پلار ځان وژنه کړې، هغه په خپل مرګ باندې نه ده مړ. نو دوستانو له موږ سره اوسئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله حافظ.